د تاریخ له زرینو پاڼو. د پنوم بشرپاله صلیبیانو ظاهر او باطن وپېژنئ. د کفارو په فطرت کې له مسلمانانو سره د همدردۍ عنصر نشته. د مارثا په نوم یوه 30 کلنه امریکایي ډاکټره چې په یمن کې د جګړو په مهال د انساني همدردۍ تر شعار لاندې د بېوزله خلکو او مسلمانانو وړیا درملنه کوله. مارثا د ظاهري ترحم له کبله په یمن کې د فرښتې په نوم باندې مشهوره شوه. هر څوک د دې په مینه کې راګیر شول. هغه په 2006 میلادي کال کې د مجاهدینو په چریکي برید کې ووژل شوه. وروسته دا راز افشا شو چې مارثا د امریکایي استخباراتو یا CIA یوه غټه جاسوسه وه. مارثا په خپله ډایري یا د ورځنیو کړنو په کتابچه کې لیکلي وو: زړه مې غواړي چې په ټول یمن کې د ایډز ناروغي خپره کړم او مسلمانان د کړاو په مرګ باندې ووژنم. د تاریخ له زرینو پاڼو.